تاسو پوښتنه کړې ده چې کمپیوټر والا چې په پیسو باندې یو چا ته فلمونو، عکسونه، ویډیوګانې او شیان ورکوي، نو دا پیسې ده ته حرامې دي که نه دي؟ محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې دا پیسې بالکل ده ته حرامې دي. دا هېڅ ده ته جایز نه دي، په یوه صورت کې جایز کېږي نه. ځکه دی حرام شی را اخلي پر یو چا باندې خرڅوي، نو د حرامو معامله چې ده هغه حرامه ده. دا هر څه پیسې چې د دغه لارې دی ګټي دا جایز نه دي ورته. په دغو پیسو باندې بیا دی ځان ته شیان رانیسي، خپل ژوند و زندګي په دې باندې مخ ته بیایي. نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه غوښه چې په حرامو باندې راشنه سي دا نو تر ټولو اولا په دې باندې ده چې په اور باندې وسوځل سي. نو چې د یو چا زندګي په داسې پیسو باندې او هغه داسې ژوند و زندګي ټوله په حرامو باندې او حلالې پیسې او حلال رزق نه لري، نو بیا خو خامخا د الله جل جلاله د خوا څخه عذاب، سخت عذاب شاید ورکول سي. نو د فلمونو، د عکسونو، د دې شیانو څخه پرهیز باید هر انسان وکړي، بل چا ته خو یې بیخي ورنکړي، ځکه دا د ده په خاطر باندې په دنیا کې نشریږي او هر څوک چې ګوري حساب یې د ده سره کېږي. د دې سره باید سړی احتیاط وکړي، د دې څخه ځان وساتي. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.